د ښځو په اړه و جالب او نااشنا حقیقتونه. لومړی، ښځو ته د نارینه‌و په پرتله د پیسو ارزښت ډیر معلوم وي. همدا لامل دی چې تر نارینه‌و ښځې د پیسو د ساتلو یا سپما په اړه ډیر یقین ساتي او په حقیقت کې هم پیسې سپموي. دوهم، که څه هم ښځې د پیسو سپما کوي، خو ترڅنګ بیا دوی تل دا هیله لري چې تر ټولو ښکلي، په زړه پورې او ګران بیه کالي هم واخلي. دریم، کالي خو تل ښکلي، په زړه پورې او ګران بیه اخلي، خو که چیرته واده، ښادي یا بل چیرته ځي، نو د دوی په وینا چې د دوی ښه کالي موجود نه وي چې په دغه پروګرام ته یې واغوندي. څلورم، د دوی سره خو ښه کالي نه وي، خو بیا هم دوی ځانونه داسې تیاروي چې ډېرې ښکلي ښکاري او هر ډول کالي ورسره ډېر خوند کوي. پنځم، ښځې چې ښکلي او په زړه پورې کالي واغوندي، نو بیا پکې ډېرې ښکلي ښکاره کیږي، خو بیا هم چې کله ځان ته په آینه کې ګوري، نو له ځان نه مطمئنې نه وي. شپږم، په خپله د خپلې تیارۍ یا د ځان جوړولو څخه مطمئنې نه وي، خو بیا هم غواړي چې هر څنګه وي، خاوند یا میړه باید ستاینه وکړي او د هغوی په اړه له صفت ډکې جملې ووایي. اووم، ښځه غواړي چې خاوند د هغه د کالیو او ښایست ستاینه وکړي، خو که چیرته یې خاوند ستاینه وکړي، نو د هغه په خبرو باندې بیا هم یقین نه کوي. یادونه: دا خبرې یوازې او یوازې د معلوماتو او تفریح په موخه لیکل شوي دي. تاسې هم راته ولیکئ چې نور هغه څه دي چې په دې برخه کې ورزیات کړل شي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ او زموږ د حمایت لپاره کافي ده چې دا ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.